څه وجه نه راغلی وې دې ته؟ بس مونږ په کونه کې چینجي وو. لکه چې کوم سړي ته پریشاني شي نو په کار ده چې پوډر څه شروع کړي. ورګه لکه کیمرامین لږ دغې وکړو تالاشي والو څه خوشته دی نه دوی ګوره اکثر چاړه جاګو ورته نه ما په خپله تیر شوی کال خپله لور د آیس په نشه کې حلاله کړې ده. ملګرو چې مونږ لاړو نو دا سړی چې مونږ د کوره رابار کو خپل رور مشه رابار کو دی یو دونه شاړه د جیب ورو باسله اول یې مونږ پسې راخ کړی لکه نو اوس یې تالاشي والا اوس یې تالاشي والا څه شي دی مونږ پسې راخ کړی وه او دا چاکو چړې او دا ډب ګزارونه دا مونږ ګورو نو ته څه لیونی خو نه چې دا پردۍ دښمني په سره لې دا مسله به انشاءالله زه د له حل کوم او یوازې د ده نه لاسونه وپړکوئ لاسونه وپړکوئ زه وایم چې څو پورې خور ته نیم کوس کړی که نه نو مې دا پرېږدم نه واورئ صحافیانو واورئ جبر د پتلو والو ته به دې باندې اټیک کوو درخې چې وګاړي ته به دلته دا ځان لږي دا د پولیس ته وس کار نه دی چې خدای ته وګورئ دا خپله ډیوټي په سمه طریقه وکړي او دا خلک ګرفتار کړي. انډیا چې کوم وارننګ پاکستان له ورکړی ده نو په دې شي کې به اوس پرنټ ورکړی که په خپله بیا الوځئ بس هغه چې علي رحمان اغوستی دی علي رحمان سره دې وخت کې چې کوم دی یو سړی وایي پوزه نشي پاکولی او علي رحمان راباسي دغه خلک د خاورو او د خځلو نه پاکوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جی کتونکو زه یم مشتاق علم ستاسو ورور راغلی مردان علاقې ته سپیا منشیات اسپتال ته د علي رحمان بی خواله او خوا سره د ستاروب محتاج نه دی جناب شاهنام خان راسره ولاړ دی چې ټول عمر دوی دغه د غریب ولس لپاره منډې او هلې ځلې وکړي د انساني حقوق باندې هیومن رایټ دغه باندې کار کوي. شاهنام خان تاسو خو ایمرجنسي کې مې روان یې خو ما وی چې یاره ولې نه چې زر تر زره د دوی نه یو کامنټ سوال زه هاسپټل ته راغلم وزټ مې کړی دغه منشیات هسپتال دی. شاهنام خان دا راته وایي چې د هسپتالونه ځای په ځای باندې سازېږي او ډېر زیات شو زموږ په دې علاقه باندې خو دا نشي دا ختمې نه شوې او دې له ګورنمنټ هم د خپله طرفه څه لاس ورنه کړو چې ماشاءالله داسې اقدام یې کړی دی دغه خلکو دپاره هلې ځلې کوي د خلکو زندګیانې بچ کوي. دې باره کې به تاسو څه وایي؟ زه خو ړومبې ستاسو د ټیم ډېره زیاته شکریا ادا کوم تاسو سره زما ړومبې ملاقات وشو دلته ډېر زیات خوشحاله شوم ستاسو د کار نه ډېر زیات متاثر یم او ډېر د وخت نه به ستاسو کار مونږ کتو شکر دی نن تاسو سره ملاقات هم وشو. بیسیکلی زه به دا یو خبره کوم چې زمونږ په سوسایټي کې نن سبا زمونږ د ټولو نه غټ دشمن چې دی نو دا آیس دی زمونږ را روان نسل چې دی دا آیس تباه کو او زه وایم چې تاسو چاته بد دعا کوئ که نه نو ورته الله دې کور کې یو آیس والا پیدا کا بلکې کور نه ټوله محله به ورسره تنګوي او دا تاسو د هغې خلکو نه تپوس وکړئ چې چا په کور کې یو نشې والا راشي الله دې زمونږ ملک ته دې نشې نه نور وساتي. خو زه تاسو ته یو خبره کوم چې دا کولیکټیولی دا زمونږ د ټولو وطن دی او زمونږ د ټولو دا ډیوټي جوړیږي چې موږ د خپل ارد ګرد هغه خلک څوک چې دا خرڅوي د هغې نشاندهي وکړو چې یو سړی څنګه دا آیس خرڅوي. دلته هم په دې هسپتال کې دلته ماته یو کس ناستو ماته وایي چې تا په کار دي دله اوس راوړم ته ماله پیسې راکړه چې دله اوس راوړم دا څومره دغه خبره ده. هغه ادارې څوک چې په دې لکونه پیسې وله موږ ورکوو څوک تنخواګانې علي څوک پې مراعات علي هغه دې ته نه رسي او دلته یو عام کس چې هغه د 200 روپو دیاړي کوي هغه ته چرس پوډر آیس هغه ته خو کولو ملاویږي. د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې هر چا ته خپله حصه روانه ده د لاندې نواله تر سر پورې دا یو حقیقت دی. مین خبره دا زه بار دا خبره کوم چې نن تاسو په دې سترګې پټوي سبا به الله دې نه کړي ستاسو بچي دا نشه کوي. ٹھیک ده که نه؟ زه بار دا یو خبره کوم چې خدای ته وګورئ هر څه کوئ خو کم از کم په دې شي باندې کمپرومایز مه کوئ دا زموږ را روان نسل تباه کوي. او دا تاسو ته پته شته ما په خپله تیر شوی کال یو کس خپله لور د آیس په نشه کې حلاله کړې ده. د دې قاتل د دې ماشومې څوک دی؟ د دې قاتل دا ریاست دی د دې ریاست ادارې دي ځکه چې هغوی دله دا دومره اختیار ورنکو چې دا سړی نیولی وي چې دا چا په دې پلار د آیس خرڅول نو داسې ډېرې واقعې دي چې هغه زموږ په سوسایټي کې را روانې دي. نو زه ستاسو په شیشه خلکو ته دا میسیج ورکول غواړم چې هر څه کوئ خو خدای ته وګورئ د دې نشې خلاف را پاسې ودرېږئ که دا مونږ نه ودرېږو نو دا زه وایم چې دا مونږ ډېر زیات بد کوو خپل را روان نسل سره. ګورنمنټ له څه پیغام ورکوئ د ریاست له څه پیغام ورکوئ چې دې خلکو ته دا کم ځوانان د علي رحمان شان داسې نور ځوانان دي راپاڅېدلي دغه پرایویټ ادارې دغه کړي او دغه خدمات چې کم دي سره انجام کوي په صحیح طریقې سره نو دوی سپورټ کول پکار دي یا نه دي دپاره ګورئ مخکې به د ریهیبلیټیشن سینټر یا یو پېښور کې او اسلام آباد کې به نن سبا تاسو وګورئ په هر ضلع کې 112 لګیا دي ولې لګیا دي خو نشه ډېره زیاته شوه. پکار دا دی چې دا موږ سپورټ کو دوی له موږ مراعات ورکو د دې حوصله افزایي وکړو
چې دی د خلکو علاج کوي خو دې سره سره مونږ ته دا پکار دی چې مونږه په دې باندې یو ټاسک فورس جوړ کو او هغه په هنګامي بنیادونو باندې په دې باندې اکشن والی چې په کم ځای کې څوک چرس خرڅي په کم ځای کې څوک آیس خرڅي په کم ځای کې څوک شراب خرڅي یقین وساته هر تانې کې داغه پورا ډیټا پرتا ده هر تانې کې هغه ته دا پته ده چې زما په علاقې کې څوک خلک دي او څوک ګنده خلک دي مونږ ته دا پکار دي چې ګورنمنت باندې دومره پریشر واچو چې خدای ته وګوره دا خپل ډیوټي په سمه طریقو کې دا خلک گرفتار کې خدای کې بیا بل خبره دا خلک چې کله گرفتار شي بیا را پرو عدالت را پری دي ثبوت ني و داسې سو ایویډنس ني واپس بیا دلته ګرځي هغه ته چې لاس کسان نور ګوري نور اب کسان هم په دغه کې شروع کې بلکې زه تاسو ته خبره کوم 400 کې یو ایریا دا زره ته دا یو خبره کوم ریکارډ الته خزي یو بل تانی ور کوي چې فلانی په پلان کې گاډي کې ګرځي او ته دلته کور پروته دا ز تاسو ته اون ریکارډ خبره کوم الته کې هر دویم کس چې دی اغا د آیسو کاروبار کوي دا اوس ادارو ته پته نشته جی جناب دلته سره بل یو مل محم ولال دی واجد صاحب را سوال دی واجد صاحب پروګرام کرته هر کله وای او خپل تعارف هم د کتونکو سره وکړه ځکه زمونږ په چینل باندې تاسو نو وي او مونږ دا هغه 400 علاقې نه راغلیو نو خپل تعارف مو کوي پروګرام کرته ډېر هر کله وای بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو مخکې خو ته هر کله وایو چې د زمونږ ملمه او د 400 د سیمین راغلی دلته زمونږ د دې خوږ مرګري پروګرام ریکارډ کې او خپل مینوالو ته کتون کې د خپل شیشې په ترو باندې خیر نو تاسو ډېر مننه یو جهان مننه جی سب وای علي رحمان بای ګوره دی وخت چې کم دی د عمر به تقریبا دغه 25 سال خو شي دی وخت چې کم دی یو سړی وای پوز نشي پاکوله او علي رحمان لاباسي دغه خلک د خاور او د خزلو نه پاکي ماشاءالله دغه ځوانان دا ینګ تاسو ګورئ د کې مشران نو د ژوند پاړه او د اخلاص پاړه باندې بسوي جی دا سده چې پښتو یو خبره ده وای سل دی مړشه یو د ممرکه څنګه دا داسې په کورنۍ کې په کور کې وی چې هغه د شناپاس یو د کور خدمت د قام خدمت کوي جی او تاسو مخکې یو ملمن انټرویو غیستا یو څو خبرې ما نوٹ کړلې چې دی په باره کې تاسو سو دی سره موږ سده سي دغه وکړو نو زما د خپل چې کوم لوکل ګورنمنت دی زمونږ د مردان هغه سره په دې کې زما یو ناس تم شوی و د چمبر پترو باندې چې کوم دلته دا سنټری دی چې کوم دلته دغه کېږي علاج کېږي نو کم از کم چې کوم د دې میډیسن لکه چې دا لوکل ګورنمنت مهیا کړي دویم خبردار چې کله د ایس ایچ او چې کومي کنه سټیشن هاوس افیسر ایس ایچ او چې ستوي چې دی وینه غوړي دی په د پلاغه کې مرغۍ پرم نشواله به زمنګ په هر یو علاقه کې ایس ایچ او صاحب شته به دغه نه علاوه چوکۍ مشته او دغه بیوټم کېږي غشم کېږي هر څه کېږي خو خبره دا ده چې هغه سیز کمیږي نه چې ورځ تیریږي نو آیسو په دغه کې اضافه کېږي او ډېر خطرناک یو سیز دی او دا خلک د هغې سره مخ ته یو آیسي کس راوچتوه او دې هسپتال ته راوله دا ځان له جي یو ډېر غټ ریسک اخیستل دي لکه دا شاته چې زمونږ کوم ملګري ولاړ دي که نه دا چې تر ولې نو دې سره خامخا یا دې سره تیزدار علي چاکو سره چاړو سره تمانچو سره ته به دې باندې اٹیک کوو درخه جو غاړي ته به دلته دا ځان لجی دا د پولیس توس کار نه دی نو زما خپل لوکل ګورنمنت چې کوم دغه ته زما دا درخواست دی ان شاء الله زمو سره په دغه لړ کې منډه وامه چې دې فیسیلیټیټ کی د دې د میډیسن په مت کې د دې چې کوم د خوراک مت دی د تشپور زلته پراتی دي باقاعده ګوره د مخامخ بورډ لګیدل دي ته کلاسونه دي تیزه کی او د دې د جون رهنمایي کوي چې دغه ښه جون روزي او سم جون درشي په زه به دا وایم چې زما ژوند په دې کې تېر شوی دی څلوېښتو کالو نه زه لګیا بچي راته وایي درې واړه بار دي بار ته مې لېږلي دي هغې راته وایي بس اوس په ارام کې نه بوبي کار مه کوه زه ورته یم چې څو پورې خور ته نیم کوز کړی که نه نو مې دا پرېږدم نه واورئ صحافیانو واورئ جي صاحب درته پتلو والو خور ته نیم کوز کړی که نه والله په بالله وي پیسې به به موږ درلیږو مې مه رالېږې مله د ما ته څه ضرورت نشته زه علي رحمان بهي سره دا یو واده کوم انشاءالله تعالی چې دله به زه دلته وزیر صحت احتشام صاحب راولم دا کومه زما په ذهن کې چې دا خبره دله دوایانو راوسته دا مسله به انشاءالله زه دله حل کوم او یوازې د ده نه لاسونه وپړکوئ دا کم ملګري نور چې ټول دي انشاءالله تعالی همدې له به بیا بوځو خو آغاز به نه کوو ځکه چې آغاز دا خبره دلته وشوه زما په ذهن کې راله نو انشاءالله تعالی زه ورته اوس میسیج کوم ستاسو په مخ کې بلکې او دلته بیا راغواړو انشاءالله اجي صاحب هم واده وکړ شارام صاحب تاسو نه مې انټرویو مو وکړله خو ګوره دا انټرویو چې دی واورېده نو په دې کې تاسو هم لږ دستخط وکئ مخ په وړاندې لاړ شئ علي رحمان بھائی اجي صاحب تاسو ودرېږئ یو منټ کې دا راته وایم چې علي رحمان بھائی دا راته ووایه چې ته دا خلک راخجې دی ګاړو ته او دا چاکو چړې او دا ډب ګزارونه دا مونږ ګورو نو ته څه لیونی خو نه چې دا
پردی دشمنی په سره لې لالا وي په ژوند کې هغه ټایم په کار شي سړی د انسانیت چې په کار شي سړی دا ټول چې کم دي دا ټول زما لپاره ډېر قابل احترام دي تاسو ټول تاسو ډېر زیاته مننه یې بخښنه پوه چې په دونه لنډ تنګ وخت کې تاسو وخت وکړو تاسو رالی بیا چې دا شاته څومره ولاړ دي دا ټول مشران کشران همزولي ټول زما لپاره ډېر قابل احترام دي زه دې ټولو د خپو خورې ما دوی نه مونږه کرکه نه کوو د دوی نه زمونږ نفرت نشته دوی چې په کم کار کې انوالو دي چې څه کوي زمونږ د هغې نه نفرت دی د هغې نه زمونږ کرکه ده دا ټول چې کم دي دا ښه تکړه خلک دي ایجوکیټډ خلک شته په دې کې ښه روزګاریان خلک شته خو له بده مرغه چې زما په دې سیمه باندې دا نشه دومره په تیزۍ سره روانه ده چې تکړه ځوانان چې د کور سرمایه وي چې د هغه ته په کور کې ښځه ناسته وي هغه ته بچي ناست وي هغه ته ټول خاندان چې کم دی سترګې وي چې زمونږ دا مشر یا زمونږ دا کور دا پرد چې کم دی دوی به سبا زمونږ مټې جوړېږي او په ده به زمونږ ملا مضبوطوي خو له بده مرغه چې دوی په داسې ناسور کې ورننوتي شي دوی د کار روزګار د هر څه نه وباسلي دي د دوی دا ذهن او دوی د هغې داسې جوړ کړي چې دوی ته ښه نه ښکاري بد ورته نه ښکاري دوی ته صرف خپل ځان ښکاري چې بس زه نشه وکړمه زما د ټایم ښه تېر شو بس ما ته سکون میلیو شي دا خبره دا راته ووایه چې دې ځای نه یو سړی وځي لکه تاسو چې په کومو ورزو پرزو څه دلته کې راولئ دې نه بعد تاسو سره دښمني پالي یا هم چېرته لاره کې ګزار نیم در کړی دی چې یاره تاسو داسې خبره ده چې په دې کې دا څونه چې مونږ راوستي دي نو بعضې یو پکې په خپله راغلي وي بعضې یو پکې فیملي والا راوستي بعضې پکې مونږ داسې راوستي دي دې کې یو دی ریاض ته راشه دی خوا دی ما بله ورځ راوستو ده پسې زه لاړم او د چې کم دي د سره یو دونه چاړه وه په جیب کې د چاړه را وباسلو زه هغه به قربانوله د ساتلی زه په خپله دته ولاړم ما سره یو دوه ملګري نور یو را سره دا ملګری مو د سټاپ راسې دوه درې ملګري چې مونږ لاړو نو دا سړی چې مونږ د کوره رابار کو خپل رور مشر رابار کو د یو دونه چاړه د جیب را وباسله اول یې مونږ پسې راخ کړی لکه نو وسې تالاشي واله وسې تالاشي واله څه شي دی په مونږ پسې راخ کړی وه تر دې حده پورې چې دی تماچې ځان سره ګرځي دی چاړه ګرځي صرف د دې لپاره دی ځان سره ګرځي چې ما ته څوک لاس راون چې دی د خپل حفاظت له ګرځي دوی په دې نشې او دا دغه دی له دې دماغ دونه خراب کړي چې دوی هر ټایم بس دونه اکټیو ګرځي چې دی ځان سره چاړه چاکو تماچه په دې وجه ګرځي چې ما ته څوک نقصان نه رسي اوس دې توبه کړه که نه او دا راته ووایه علی رحمان به یې خو راخیجولی چې د خیره دې ځای نه بار شي نو بیا به یې ډبې که دې کې پکې لالا داسې که نه چې کم ټایم کې مونږ راولو نو مونږ ته څه وایي هلکه اولم به دی پلان کې چې راولو هفته نیمه چې کم وي دوی مونږ له دمکیانې راکوي اولم به دی او دا چل به راسره کوم مړه کوم به د پلان کې مونږ ته اکثر مونږ ته هلکه ستاسو د حفاظت لپاره ستاسو د خیال لپاره ستاسو کیر کوو دلته کې که ته په دې باندې مونږ ولي نو بس اوله مونږ ته خپل خون بخلی دی مړه ورګه لکه کیمرامین لږ دغې وکړو تالاشي والو څه خو شته دی نه دوی ګوره اکثر چاړه جاګو ورته دا راته ووایه تا به څه کول څه نشه وه مطلب یاره جی پاوډر مې هم څکل او آیس مې هم څکل خواږه پکې کوم و ډېر زیات ذایقه د کومې وه یاره پاوډر و به زیات او ماشاءالله ګوره تاسو داسې نه شي وینس کوئ ګوره په ځان اچوئ اوړی دی که نه ګرمکو دپاره او جی نو دا راته وایه هغه پوډر له پیدا درکړه که نقصان یې درکړه نسخان یې راکړی جی پیدا نه څونه وخت څکلي دي یاره څکلي به مې شپږ اته کاله به مې څکلي او دا راته وایه چې د ناسور باندې د څه د وجې نه راغلی وې دې سایډ ته یاره جی زما مور او پلار مړه دي او بس غمونه به و پریشانۍ به وې بس د هغې د وجې بس دماغ به مې کار نه کولو بس دا به مې چې وڅکل نو اکثر به برخلافو باندې به ورتلم تماچا ټوپک مشین را سره یې به لکه اسره به مې نه کوله لکه چې کوم سړي ته پریشاني شي نو په کار ده چې پوډر څه شروع کړي که نه جی دغه نه خو بس زما سکونه زه ټولو مشر یم ما ته نه مې دی کړی واده جی مشر خلکو ته اوس څه پیغام ورکوې دغه نشې دغه لړۍ نه راتېر شو زما خو دغه پیغام دی چې دا نشې دی خدای پاک به تندر ولګوي خدای دې صحت راله راکړي بس دې نشې مشې نه کوو او توبه مو ده او دې ځای نه چې وځم انشاءالله خپل ګاډي مې دي له خیره هغه به چلوم خپل لمونځ او دس به کوم هسپتال کې د ریهاب سنټر کې علاج صحیح روان دی یا نه دی او جی صحیح روان دی ښه ښکلی علاج روان دی دا راته وایي وهل ټکول پکې شته که نه نه جی نه وهل شته نه ټکول شته نه جذباتي شته هیڅ هم نشته حاجي صاحب ماشاءالله دا الله د ظالم بچو پوډرانو ګوره تاسو خو کار کړی زموږ نه پوځیان هم وړي دي ظالمانو تاسو خو بیا ګټلې دی کافر بچو دا کم ټکنیک دی تاسو سره فوجي ماما دا راته وویل ته خو اوریجنل فوجي مې نو ته په دې مصیبت کې چا بس زمونږ هم دغه مقفول هم ګنده و ملګري مو ټول نشیان وو څه وجې نه راغلی وې دې ته بس مونږ په کونه کې چنجي وو
څوک نشیان کولی نشي چې څوک په خپل نشه نه کوي کنه هغه بل نشه کولی بس موږ په خپل باندې خراب ځکه نشیان نو دې ځنه چې لا چې که هیر نور مرګري خو به ځان سره مرګري کېږي کنه ان شاء الله نشه به پرېږدو او نور مرګ ته به مو وایو چې نشي پرېږدی مړه که زما منې خلډګانو ورځې به یې چې ته وځې که نه دا تماکوان به به یو شنه خلډک داسې څو دغه کوه دغه نورو ته یې ونیسئ نورو پوډرانو ته او ټک ټوکې پې کوه دې هسپتال ته راورسوه ان شاء الله ان شاء الله صحیح ده که ان نه شاء الله او د کوم ځای ده مردان مادو غړې سره مې تعلق دا دلته د مردان سره ده او جی او نشه دې څه کوله د خیر یاره خیر سره خو بوته نشو ویلی خو بس آیس په مسکل بد قسمتي را کني که وګړي زه خپل ما 16 سکیل دی اریګیشن ډپارټمنټ کې ګورنمنټ سروینټ هم خو بس بد قسمتي ده او صاحب اجازه ده مې د الله ورکړه ډېره ده بل زما ورور نشته زه یم خو اوس د دې چې دلته راوستم هسپتال ته او په داسې دغه باندې چې لکه مطلب په خپل دغه ورسره زه راغلی ما پسې نه ټیم راغلی دی راپسې خو په خپله خوښه باندې دلته الحمدلله مونږ چې کاري صاحب نه زه بیا جمع م ورکوم ما پسې هلکان مونځ هم کي اذان هم کوم یو احساس راته وشو ځکه چې زه به یو خبره وکړم زما کور ودانې ده نه هغې ما ته وایي چې په لومړني ده مونږ چې ته روژې نه وي لیدلې دي مونږ نه وي روژې به مې ډېره کمې نیولې ما ته وایي چې یاره زایده ستا مشره بچی چې ده هغه دې دلته ټولې روژې ونیوې نو چې هغې روژې ونیو نو ما سره احساس چې دا خو سبا شته جي او د بل ډولۍ کې هم کښېني په بچو باندې رحم وکړه بیا دا شیزونه مه کوه انشاءالله بیا نو بس انشاءالله بس دا خپل علاقې صرف نومونه راته والی چې د کم ځای نه راغلي ها د د یو ویډیو زما په پیج باندې تقریبا 60 لک کسانو کتلې دي چې موږ د شپې راوستو د پس چې زموږ ټیم لاړو کنه د دونه بلاکونه هغه په تبر ورته مات کړو او بر نه بناسو یو په سره ویشتو بلاک بیا دا 400 سره ختم شو کنه نه بیا کله چاړه را له کله چاکور را له کله پیاله را خو چې سب په لاس ورته هغه ور په سره ویشتو دا چې دی په دغه ټایم کې د نشي حالت کې غره دی په ځان نه پوي دی د خپل قابو نه بار وي نو دی په صرف په دی یری چې رم ته څوک نقصان نه سي یا داخله مونږ پسې راغلي چرته هم بوزي ولې هم د علاج له بوزي دوی بس دا غشي نه بیا زړه نه کېږي نو دې چې مراوستو دې په ګاډي کې اخکړه وه نو د پکې یو خبره وکړه وایي زما هغه جاس چې کوم دی هغه راوله نو مې دا راته ووایه چې هغه پیسې کې وي خو زه پرنټ ورکوم مې په 100 روپۍ ځي په 2000 روپۍ دا وګوره جاس پیلټان هم راوستي دي کوشش وکړه علي رحمان بھائی جنګ چې ورکېدی والا دی دا پیلټ پکې رو بار کوه صحیح ده که نه نو څنګه دا اوس به دغه جنګي جاس چې کوم دی دا انډیا چې کوم وارنګ پاکستان له ورکړی ده نو په دې شي کې به اوس پرنټ ورکړی که په خپله بیا الوځې بس هغه جی علي رحمان اغستې دی علي رحمان سره دا پکې وګوره زموږ د پیلټان هم والي دغه نشو دا راته وایي څه نشه دی کوله آیس په مسکل اسکل به دی که خوړل به دي سکل بم جی نو دا څه ښه نشه وه که نه نه جی بیکاره نشه ده بس شک شوبه کې به 24 غنټې یو سړی بس تا د ښې سوچ کوي ته به وایي چېرې دی زما د بدې سوچ کوي دی ما سره بد کوي او دا راته وایي ملاوېده به څنګه ده ملاویږي ډېر په اسانه ټاپیانې دومره په اسانه نه ملاویږي څومره ایس په اسانه ملاویږي او زمونږ ګورنمنټ چې کوم دی هسې موبایل او تیل او هسې په ذولیات تړله پړه منډه تړلې ظالمه په کلي په کوڅه په دکان کې دا شیزونه ملاویږي په دغې چاپي وښئ دا غریبانانو پسې نور مه ګرځئ خیر دی خفه نه شي زما خبره ماین نه کوي څومره اعلی حکام دي د اواز هم اوري نو دې ځوان نه تاسو واورئ په اسانتیا سره ملاویږي ډېر په اسانتیا سره جي ټاپیانې په لږ مشکله ملاویږي وایس ډېر په اسانه ملاویږي جی او بچیان دې شته بچیان میاو جی د یو چغواله خپه مې ماته ده خپه مې ماته ده چغه خو لګوه دا مې را ټوپ کړی و جی دا مې اوس هم پکې ډېر دیوله ورته پلستر کړی و او چت نه مې را ټوپ کړی و نو پته نه لګي چې څه مسله به وه پکې دیوله ایکسره مې دغه کړی بیا له پلستر وکړو نو زه الله دې دی سره هم ښه وکړي زمونږ دغې کړی دی معذرت ته دی هم غواړو څه پیغام ورکړې خپله پته مو وایه که څوک مریضان یې داسې علاقو کې او دلته به د مردان ډویژن کې د هغې علاج کول غواړي ستاسو هاسپټل کې نو هغوی ته څه پیغام ورکوئ او د خپل اډرس هم ووایي پیغام خو همیشه زموږ د مینې پیغام وي مینه خوره کې مینه وکړې ځکه چې ژوند په مینه آباد دی او بله خبره که په هر ځای کې د چا مریض وي د چا پیشنټ وي هغه په خپله نه شي راتلی هغه د کور فاینانشلی ډېر زیات خراب وي نو بالکل هغوی دپاره ټولو ته زموږ دغه یو زما د طرفه دغه یو پیغام دی او دغه یو میسج هم دی چې ستاسو چې څومره مریضان وي او په هر ځای کې وي ستاسو نه به صرف موږ د پوټ پیسې چارج کوو باقي ټریټمنټ چې کوم دی هغه زموږ د طرفه وي فری اف کاسټ به وي او موږ سره خپل ټیم هم موجود دی موږ سره دلته ډاکټرز هم شته دلته کې موږ سره میډیسن هر یو شی تاسو سړی کال وکړي نو دلته راوستی بالکل که یو سړی هغه په خپل نه شي راوستی نو بالکل موږ سره سټاف موجود دی موږ پسې تللی شو موږ راوستی شو هغه له موږ اډرس د دې څه دی او اډرس چې کوم دی د مردان په مردان کې بیا مشهور چې کوم دی بایپاس او کوم چې د مردان کمپلیکس ته تللی دی
الخیر شادي خال ته بالکل مخامخ سپیا ریهابلیټیشن سنټر دی مردان بایپاس روډ الخیر شادي خال ته مخامخ نمبر خپل او د کانټیکټ نمبر چې کم دی په سکرین به چلیږي 0348 نمبر دی د هسپتال نمبر دی او چې په کوم ځای کې تاسو مریض وي بالکل په دې باندې رابطه کوئ جی کتونکو د دې خبرې تاسو واورېدې امید ده تاسو به ډېرې زیاتې خوښې شوي کوم کلي علاقه کې دغه مرض کې دغه نشو کې څوک ککړ وي او دلته کې د هغوی علاج کول غواړي نو انشاءالله امید ساتئ چې ډېر پرامن طریقې سره به د هغې علاج کېږي علي رحمان بهي صاحب د دوی سټاف د دوی څومره ډاکټر دي د هغوی سره تاسو رابطه کولی شئ دلته راشئ د هاسپټل ویزټ وکړئ د خلکو سره ملاو شئ انشاءالله سهولت هر یو شی چې کوم دی دا به ورته ښه برابر وي نو تاسو ضرور راشئ او کم خلکو سره خدای دې نه کړي چې چا کور کې دا مریضان خو که په کلي علاقه کې نو دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې دا ویډیو نورو ملګرو ته ورسي او دغه بیمارۍ کې څوک ککړي نو چې دلته په اسانتیا سره راشي ډېره مننه नशे से इनकार जिंदगी से प्यार 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 नशे से इनकार जिंदगी सफिया रिहैब सेंटर जिंदाबाद